دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور بسم الله الرحمن الرحیم د هرات ملي ټلویزیون قدرمنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم نن درې سه شنبه د 1445 د شوال المکرم د میاشتې وهمه چې د 1403 لمریز کال د ورځې د 28 منټې سره سمون خوري پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته په سر کې د څو خبرونو سرټکي د زعفرانو د بیې د لوړېدو څخه د کروندګرو هرکلی د 5 مینار د کار دوهم فاز د کار پیلېدل او د وروستیو بارانونو له امله یو شمېر سیمو کې د زیانونو اوښتل د هرات وګړو د سوالګرو د راټولولو په اړوند د اسلامي امارت د مشرتابه د وروستي فرمان څخه هرکلی کړی دی د خلکو په وینا د اسلامي امارت مشرتابه دغه فرمان په ښار دننه نظم کې ګټور بللی دی د بل لوري د سوالګرو د راټولولو او سوالګرو د مخنیوي کمیسیون مسؤلانو ټینګار کړی چې د یاد صادر شوي فرمان د مخې باید رښتینی سوالګر د څېړنې وروستي وپېژندل سي نور حال په ریپورټ کې د هرات وګړو د سوالګرو د راټولولو په اړه د اسلامي امارت مشرتابه د فرمان د پلي کېدو هرکلی کړی دی دغه وګړي وایي ډیر سوالګر اړمن نه دي او د بې نظمۍ لامل ګرځي هغوی ټینګار کوي چې دغه کسان د ښار څخه راټول کړل سي دیگه هم تو همون ساختی که معتادین گم کرده همین گدایگر را هم از امارت اسلامی میخواهیم که گم 100% از استقبال میکنم و از خوش هم هستم که همین گدایگر از افغانستان گم شده ما از امارت اسلامی یک تشکر خاص بکنم خداوند اینا رو خیر خداوند باز اینا توفیق بده که جلو همی برادران بگیره اون برادرایی که مستحق اونا معلوم شه که کی مستحق کی نه د اسلامي امارت د مشرتابه د وروستي فرمان پر بنسټ په مرکز ولایتونو کې د سوالګرو د راټولولو لپاره د 14 ادارو د استازو په جوړښت کې یو کمیسیون جوړ شوی او د سوالګرو د راټولولو کړنلارې پیل کړې ده دا اداره اینجا داخل است یعنی عضو هست یک کمیته هست 16 اداره که در راس این اداره معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله اونا در راس است باز 15 تا دیگه اداره اینا عضو هسته که از جمله اونها یک وزارت کار و امور اجتماعی هست باز در ولایت ریاست کار و امور اجتماعی هسته د مسؤلانو په وینا دغه فرمان په 3 فصلونو او 20 مادو کې صادر شوی چې په هغه کې د سوالګرو د چارو تنظیم د اړمنو سوالګرو د ثبت لپاره د زمینو برابرول او د حرفه‌ایي او ګمارل شوو سوالګرو د پیژندنې چارې شامل دي دا راز به سوالګرو ته د حرفې او فن د روزونو په اړه وضاحت ورکوي وزارت کار و امور اجتماعی در چندین بخش اینجا که مسئولیت از طرف شیخ صاحب امیرالمؤمنین حفظه الله داده شده یکی در بخش اطفال است که اطفالی که زیر سن باشه یعنی زیر سن 18 سال باشه اینا مربوط وزارت کار و امور اجتماعی یا ریاست کار و امور اجتماعی هست که اونها ثبت میکنه و در مورد مشکلات اونها رسیدگی میکنه و در پرورشگاه های خود در امکان اینا جذب میکنه د کار او ټولنیزو چارو سرې میاشتې ارشاد حج اوقاف اطلاعات او فرهنګ شهیدان او معلولینو عدلیه اقتصاد پوهنه عامه روغتیا ښاروالۍ او د سوداګرۍ او پانګونې خونه هغه ادارې دي چې په هیواد کې د سوالګرو د راټولولو کمیسیون غړیتوب لري په هرات کې کروندګر په هیواد کې د زعفران د بیې د لوړېدو څخه هرکلی کوي د هغوی په وینا د دې بوټي د بیې د لوړېدو د کروندګرو د اقتصادي وضعیت د سمون او د زعفران کښت د پراختیا لپاره لاره هواروي نور حال په ریپورټ کې دلته د هرات په ښار کې د زعفرانو د پیر او پلور بازار تود دی د زعفرانو یو شمېر کروندګر او ټولونکي د دغه محصول د بیې د لوړېدو څخه هرکلی کوي او د دغه بیې لوړېدل د کروندګرو د اقتصادي وضعیت د سمون او د دې بوټي د کښت سیمې د پراختیا لپاره اغیزمن بولي
ما الحمدلله خیلی خوشحالیم که از موقعی که امارت اسلامی افغانستان فعالیت میکنن و دست به کار شدن، زعفرانی که به 30,000 25,000 افغانی بود حالا فعلا به 1,25,000 تا 1,20,000 به بازار افغانستان خرید فروش میشه و تجار عزیز به قیمت خیلی خوبی از دیاغین خریداری میکنن. دا کسان دار از د اسلامي امارت د مشرانو څخه غواړي چې د دې کښت د کروندګرو سره د کښت او تړلو په برخه کې ملاتړ وکړي. برای از اینکه رشد و پیشرفت زعفران باشه ما از امارت اسلامی تقاضا میکنیم که خود دیاغین محترم، شرکت های محترم همکاری داشته باشم در راستای پروسس زعفران و بسته‌بندی زعفران، البته برای کود و مصارفی که خود زعفران برای زمین داره. افزایش قیمت ها باعث تشویق دیاغین بیشتر شده، یعنی سایه کشت مراتب از سالهای گذشته بیشتر شده به خاطر افزایش قیمت ها. یعنی افزایش قیمت ها باعث ازی شده که پیاز زعفران هم قیمت های افزایش پیدا کنه و ساحه کشت هم بسیار وسیع شده. تیر کال زعفران په 80,000 تر 15,000 پورې و، اوس 1,25,000 پورې رسیدلی دي. نو الحمدلله دا یو ډیر د خوش خبری خبر دی. نو زموږ دیاقین د زعفرانو ډیر خوشاله دي او نسبت تر اولو کلو خو نو بیخي ډیر زیات دغه کړی دی، په قیمت کې ډیر تغیر راغلی دی. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې د کورنۍ تولیداتو د کښت او صادراتو په برخه کې د اسلامي امارت د مسؤلانو د هڅو ستاینه کړې ده او د دې ملاتړ د دوام غوښتنه یې کړې. په تیرو 2 ورځو کې د باران ورښتونو د هرات و خلکو ته په خاصه توګه کروندګرو ته خوشحالي راوړې ده، خو په ځینو برخو کې د یاد ولایت د ولسوالۍ اوسیدونکو ته ستونزې جوړې کړې دي. د پښتون زرغون ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي وایي د سیلابونو په راتګ سره یې وکیلو ته زیانونه اړولي. د سلمې د کلي اوسیدونکي وایي په تیرو 2 ورځو کې راغلي سیلابونو د دوی باغونه، کورونه او کرنیزې ځمکې له منځه وړي دي. د هرات د پښتون زرغون ولسوالۍ د سلمې کلي دغه اوسیدونکي وایي په تیرو 2 ورځو کې څه کم 22 باغونه او 10 جریبه ځمکې ویجاړې شوي دي. همداراز په هرات کې د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې مسؤلان وایي په تیرو 3 میاشتو کې ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د بل پلوه د هرات د کرنې ادارې مسؤلین د وروستیو ورښتونو په اړه وایي اوس د وچکالۍ څخه د خلاصون په حال کې دی. د ویلو وړ ده چې د وروستیو ورښتونو له امله په نورو ولسوالیو کې لکه فارسي، چشت شریف، اوبې، ادرسکن، کوشک کونه او روباسنګي کې هم مالي زیانونه اوښتي دي. د 5 مینار د ټینګېدو د 2هم فاز کار پیل سو. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ودانیو د انجنیري د څانګې مسؤلین وایي د 5 مینار د 2هم فاز د ټینګېدو کار د آغا خان بنسټ او یاد د ریاست د انجنیرانو تر څارنې لاندې پیل کړ. د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ودانیو او لرغونو پیژندنې امیر ابوذر مظفري وایي د 5 مینار اول فاز د اوسپنې په واسطه ساتل کېده، خو دوهمه مرحله کې به دا تاریخي ودانۍ بې له کومې وسیلې ولاړه وي. د آغا خان بنسټ د فرهنګي څانګې مسؤل محمد داود صادق زیاتوي په لومړي قدم کې د پخواني دیوالونو پاک کاري کیږي تر څو پخواني دیوالونه په خپل ځای کې وسی او د پلان سره سم د اصلي دیوالونو سره تقویتي دیوالونه هم جوړ سي تر څو مینار په خپل پخواني حالت باندې ولاړ وي. د 5 مینار د ټینګولو کار د آغا خان بنسټ له لوري په هرات کې دوام لري او د تیر کال د زلزلو په وړاندې هم مقاومت درلود او اوس یې هم د ټینګېدو چارې دوام لري. د هرات ولایت د پولیسو لخوا 3 تنه د قتل په تور نیول شوي دي. د هرات امنیتي قمندان جنایي مدیریت د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې امریت مسؤلینو د پلټو په ترڅ کې د یوې ښځې په ګډون 3 تنه چې د دغه ولایت یو اوسیدونکی وژلی او تښتېدلي وه د یاد امریت په هڅو سره نیول شوي ول. همدارنګه د دوی دوسیې بشپړې عدلي او قضایي ارګانونو ته به واستول سي. اوس هم د سبا هوا حالات. ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل
چهارشنبه هرات شهر د ورش تتکل الوار درجه 19 تیتای 12 غوریان اوریاز الوار درجه 19 تیتای 12 کروخ د ورش تتکل الوار درجه 14 تیتای 8 او پشتون زرغون د ورش تتکل الوار درجه 6 تیتای 12 د څو خبرونو مهم سرټکي. د زعفرانو د بیې د لوړېدو څخه د کروندګرو هرکلی. د 5 مینار د کار دوهم فاز د کار پیلېدل. او د وروستیو بارانونو له امله یو شمېر سیمو کې د زیانونو اوښتل. دا وه د دې مهال خبرونه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه وخت، ښې چارې. دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، ساتو یې په سرو وینو، دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو